د پښتو اکسپلینیشن کې ویلکم. دا ډیره زبردسته مووي ده چې د منګکانو سم یو سیلاب وي او هغه څنګه په انسانانو حملې کوي او انسانان ختموي. نو راځئ په دې ویډیو کې ګورو چې دا اخره کې د دې څه انجام وي. د منګکانو سیلاب سره به د انسانان مقابله وکړي او کنه. نو که دا ویډیو د باندې ښه ولګي دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ستاسو ملګرو نه ریکویسټ دی. ویډیو کې شروعات د یو ټیشن نه وشي چې په هغې کې خلک په ټرین کې ځي بل ځای ته. نو په دې کې یو کس وي چې یو د هغه خور وي او یو ورسره وړوکی غونته زوی وي. دوی یو ټرین ته وروخیږي چې د تلو په چکر کې وي چې د څنګه نظر شي نو بار یو بل ټرین را روان وي او په هغې کې هېڅوک هم نه وي او راشي دغه ځای کې ودرېږي. دوی ورته حیران او پریشان شي چې آخر دا څه ماجره ده چې دوی د ډبۍ کولاو کې په هغې کې د انسانانو لاشونه پراته وي. دوی وایي چې دا څنګه چل دی. دوی دا نورې ډبۍ چیک کوي چې دا نورې چیک کې دی کې د بګو یو سیلاب راوځي د دې ډبې نه او په دې کسانو باندې حمله وکړي. یو ډبه کې د چنګ نوم باندې کس سره دا یو کس بدماشي کوي، زور زبردستي ورسره کوي. د ده دا خور راشي دا کس اخوا کې خو دا کس نه قلارېږي دی ورسره بیا هم د ده د خور سره چړخاني کوي. خو دې کې یو کس راپاسي چې هغه دا کس ته ووایي چې مه کوه قلار شه دی نه قلارېږي. دی ورته دا لاس تاو کړي دا کس سوړ شي. نو بیا دا جنۍ ده ته شکریه ادا کړي دې کس ته چې ستا ډېره مننه چې تا زمونږ هیلپ وکړو. خو ده چې خیال وکړي بره په دې ټرین په دې چت باندې څه شور غونته وي دوی ورته بره ګوري او حیران شي چې دا څه شور دی. او په دې کې دا چینګ غوند چې دی په دې ډبه کې څوک ګوري نو چې راشي وګوري د ده لور وي هغه د یو میجر سره ناست دی خبره کوي. نو دی ورته وایي راپاسه چې زه کور ته. نو دا لور یې ورته وایي چې دا څوک دی زه خو دا نه پیژنم. دا لور د دې خپل پلار نه خفه شوي. دا پلار په دې ځای کې دا وایي چې دا خو زه نه پیژنم. نو دا پولیسان دی دا پلار ونیسي او بوځي یو ځای کې ورته هتکړۍ ور واچوي. په دې کې چې دا پولیسان ځي یو کس عجیبه طریقې سره اخوا دېخوا ایلاویږي. نو ده وایي چې آخر دا څه ماجره ده چې دوی تماشه وکړي نو هغه مږو خوړلی او دا مږې په دې انسانانو باندې هم حمله وکړي. دا پوجیان راګیر کړي او مړی کړي. او په دغه ډبه کې دا چینګ هم تړلی وي. دی کوشش کوي چې هتکړۍ راولي. د چینګ چې کوم ماشوم زوی هغه ته هم دا حرکت محسوس شي چې بره په دې ډبه باندې څه شور خو دی. دی یو ډبې ته چې راننوځي هغې کې کپړه عجیبه طریقې سره ایلاویږي. په دې کې دا ټول خلکو ته دا شور محسوس کېږي چې څه شور دی خو ډېر زیات دی. دې کې دا ډنډې باندې دا یو کس چې دا ډبه دغه کولاو کې چې دا مږې د سیلاب په شانتې په دوره وغورځېږي او په دې کسانو پسې ونښلي. په دې کې چې دا کم میجر وي دی را جنۍ د ځان سره لاس نه ونیسي او دوره دغه ډبې نه وتښتي. دنیا مږې دا داسې مږې چې دا په انسانانو اثر نه کوي او انسانان چې یو عجیبه غونته وایرس یې. خو چې دې کې دا چینګ راشي د ډبې ته د آلات ته وګوري نو دا ټول پکې مړه وي. دی حیران او پریشان شي. خو د دې مږو دا کمزوري چې د غرمو نه ډېر سخت یریږي. دلته کې دا چینګ په څه طریقې سره ځان چې آزاد کړي او چې دی کله راشي دا مږې وګوري د ډبې کې نو د ده وار پار خطا شي چې دا انسانان څه کوي. دا په دې لږ ساعت کې دوی سره دا چا هسې چل وکړو او دا لاندې دا ټول ټرین د مږو ډکي او په د بره نه مږې راغورځېږي. دی په دې سیټونو ځان د دغې ځای نه د وښکلو کوشش کوي چې زه وځم. په دې کې دا مږې ډېر شی وي. دی د دې ډبې نه وځي او دا ګیټ په دې مږو پسې بند کړي. په دې کې دا پوجیان هم د دغه ډبې نه تښتي او چاته غږ نه کوي چې په داسې بله ډبه کې مږې دي او هغې انسانان ختم کړو. او دا چینګ راشي دې ټولو ته ووایي چې پاسئ تښتئ له دې ځای نه مږې را روانې دي او هغې دنیا ختمه کړه. خو دا خلک د ده یقین نه کوي. دې کې دا لور هم راپاسې ودرېږي دا ماشوم هم راشي. دا ټول خلک په شور شرابه شي چې د دې ځای نه تښتئ که نه ګوره ټول مرئ. خو رده څوک نه مني. ټول پسې وخاندي چې ما ګیم لا څوک وجني. او خیر دا ټول د ده مذاق وړاو کړي او لږ ساعت بعد دا ټول په خپله په پک تړ باندې مچاو شي. ولې چې ډبې کې یو کس مږې وخوړو او د ده خواته راغی او غوځار شو. نو اوس د دې ټولو نه په پرتوګ کې د مچازو واته ټیم دی چې د کس یقین یې نه کوو او دا مږه د دغې کس هم په ګوته چک ولګوي او دا مږو دا سیلاب په دې ډبه باندې داسې حمله وکړي لکه اوبه چې په وچه باندې ورپرېږدي سیلاب. دا ټول بیا چغه وهي او ځان له تښتي چې اوس چې موږ په کم تاخ کې پټ شو. خو دا مږې ورپسې شاته منډې وهي او داسې مږې وي چې حد پې تمام وي سیلابونه وي او په دوی پسې را روان وي. دا یو کس دا ډبه لاک کړي او دا چینګ پکې بند کړي. چینګ د خپل ماشوم زوی سره دا چغې وهي خو هغه کسان ورته دا ګیټ نه کولاوي او چینګ پکې پاتې شي. په دې کې دا میجر هم دا ګیټ را بند کړي چې دا خلک پرېږده کوم جمري دي. ولې چې د پوجیانو او د پولیسانو خو کار دغه دی چې د اهم ورکر کومري جمړي خو چې موږ بچ شو. ده د چینګ دا لور ځان سره راښکاږي او بوځي. په دې کې دا ګنجا چې کوم وي دی په دې ډبې د پاسه وروخیږي
او د چینګ له لاس ورکړي چې دا چینګ هم ځان سره د دې مګو نه بچ کړي. خو بدقسمتۍ سره پکې یو بل کس هغه دا مګې راګیر کړي او سمې واغېږي په دې باتروم کې. دوی د دې ټرین ډبې د پاسه راشه چې موږ د مګو نه بچ شو، خو دا مګې دومره ډېرې وي چې د ټرین د پاسه هم وي. او دا ډبې چې د کوم انجن چې چلی هغه ورته هم دا چې وګورئ سم چغې کوي. خو ده خیر دا شاته چې کومې ډبې وي د دې لټ کولاو کوي چې دا ډبې پاتې شي او څه طریقې سره دا چینګ خپل خور ورواړی اوس د چینګ نمبرې دا ډبه په هوا کې کالټه شي. خو دا ګنجا چې کم وي دا چینګ هم بچ کړي او راته دا ماشوم هم بچ کړي. او په دې کې د دې ټولو دا رنګ د کتو وي، د ټولو د چهرې رنګ اولتی وي. خو چینګ چې د ډبې ته راشي دی چې خپله لور ویني دی خوشحاله شي چې زما لور بچ ده. خو دا لور یې اډو دا اډو محسوس کوي نه چې زما پلار ژوندی راغی او زما ورور ورسره هم ژوندی راغی. په دې کې دا ګنجا وایي چې آخر په څومره کسان چې د مګو چې چل دي او یا په چا کې وایرس دی هغه دې زموږ نه جدا شي، که نه دا ټول وایرس په دې ټولو کې پیلاو شي. دا ټول په ځان ویرېږي چې په چا وایرس دی. او چې دوی وګوري په دې ماشوم باندې هم وایرس اثر کړی وي او دی خراب کړی وي. دا پلار یې ورته وایي چې بایي زما زوی دپاره به زه دوایي راوړم، ولې چې په پلانکي ټیشن کې دا دوایي راغلې ده د دې وایرس باره کې، او موږ به هغه ټیشن کې دا ګاډی ودرو او دغه وایرس دوایي به راواخلو او په دې ټولو چې کم انجکت دي دې ټولو ته به دغه دوایي ووو. په دې کې ورته دا میجر وایي چې نه داسې نشي کېدی، موږ ټرین نشو ودرولی، که چېرې موږ ټرین ودرو دا ټول خلک به مړه شي. خو دا یې نه مني. په دې کې دا یو کس د ده په دې مرۍ باندې تماچه پې کېږدي که هر څه وي دا ټرین به ضرور ودرېږي. په دې کې دا خلک ټول حیران پریشان وي چې دا به څه چل کېږي. خو خیر ده دا کرنل کابو کړی چې کرنل حکم وکړي چې باید دا ټرین ودروي که هر څه وي. په دې جنۍ چې کومه وي د خپل پلار نه خفه وي ده ته وایي چې په ضرورت ټایم کې چې کوم تا هغه ټایم کې زه پرېښودمه. په دې کې دا ټیشن هم راشي د دې هلک سره د ده خور او یو څو کسان راکوز شي چې دوی کله دې کلي ته راکوز شي چې د دې کلي حالات وګورئ هغه داسې پروت وي لکه کنډرات چې وي. دا ټول خلک لاشونه پراته وي په ځمکو باندې دغې مګو وژلې وي، ولې چې دا وایرس او دا مګې هر ځای ته تلي. او دوی چې په کوم کلي کې کوز شو دا خو د مګو یو ګړ دی، یو داسې ګړ دی چې په هغه کې د دې مګو سم سیلابونه پراته دي چې دوی وګورئ دا مګې اودی په دې لاره کې دنیا مګې پرتې. د دې مګو چې کومه کمزوري هغه رڼا او ورځې دوی د ورځې نه ډېر سخت یېرېږي او د رڼا نه. خو دوی په بره طریقو سره د دې ځای نه کوشش کوي چې موږ ووځو، یو کس ورته ښکته هم غوځار شي. په دې کې یو پاگل دا ټرین دغه کوي چې دا ګیټ کولاو که دی هم د دغې کلي وي. او دې ټولو خلکو ته ووایي چې دې مګو خو دا کلی ټول ختم کړلی. په دې کې دا کرننار او دا ټول سم ویرېږي. په دې کې دا موسم چې کوم وي دا وریځ شي او دا مګې داسې په دې کسانو پسې ورمنډې کې لکه اوبه چې پسې ور پرېږدي. او دوی د څه طریقو سره بره ټوپونو باندې ځان د دغه ځای نه وباسي او بره ګودام طرف ته د ځان رسوي. منډې وهي. په دې کې دا یو خوږ شوی هم وي، زخمي وي، خو دوی له دا خپه وتړي او په څه طریقې سره بینډیج مینډیج د چاپېره کې. خو هلته کې دا یو چې ده په دې بل پسې بیلچه راغستي، په بیلچه یې وایي چې دغې وایرس دی. نه هغه ته د دغې وایرس دپاره خو موږ راغلي یو، د دې دوایي په دې ځای کې پرته ده. د ده پکې زوی او ښځه دواړه هغه هم د دې وایرس نه خراب شوي وي. دوی ورته ووایي چې موږ دا دوایي راواخلو ستا د زوی ته او د ښځې ته به هم دا دوایي ورکړو، دوی به هم سیټ شي. ده نه د دغې ځای تپوس وکړي، دی ورته مخکې لاره ښیي چې راځئ زه تاسو بوځم چې میډیسن چې کوم ځای کې پراته دي هغه ځای دغې کس ته معلومې ولې چې ده دلته کې کار کړی. دلته کې دا ټول په دې ټرین کې ناست په انتظار دی کې دا یو وایي چې یاره دوی نه راځي او دا کس هم دې مګو خوړلی او موږ به هم تباه شو. ځئ چې ځو څه طریقې سره موږ دا ټرین د دې ځای نه بوځو. په دې کې دا کسان ډېر کوشش کوي چې موږ دا ټرین بوځو. دا کرنل ورته هم وایي چې موږ دا ټرین بوځو، خو دا بل کس ورته وایي چې په زرو کالو کې رانه د دې ځای نه نشي تللی. دې کې دا یو کس ګیټ کولاو کې او په دغه ځای نه دا سین بل په دې کسانو شپ شي چې دوی وګوري بره یو سم پخ غونته وي د مګو چې ډېر زیات اوږد لکه د بلډینګ. ده ته هغه دوایي هم میلاوه شي او دی دا دوایي راوالي او خاموشۍ سره ځي نو دا پټه باندې خپه ماته شي، دی ښکته ځوړند شي. په دې کې ورته دا لور هم چغه کوي او دا ګنجا ورته هم چغه کوي او بل چې دا کوم ورکر ورسره دی ورته هم چغه کوي. دی ردونه دا دوایي والي او ګیټ پسې بند کړي چې پرېږده دا دوایي به زه ځان له خرڅه کړمه او دنیا پیسې به وګټم او خپل ښځې او بچي ته به ووایم هغه به ښه شي. په دې کې د مګو دا سیلاب را روان شي او دوی ترې منډې وښي په دغې ګودام کې چې موږ څه طریقې سره د دې مګو نه بچ شو. په دې کې دا مګې ښیي چې دوی دا سیلاب په دوی پسې رامنډې وهي. دوی ترې ځان له تښتېدو کوشش کوي، خو چې دا کس راشي د ده ښځه او بچي د دغې بیمارۍ نه مړی او دوی ورته ډېرې چغې وهي چې راپاڅه چې ځو، خو دی نه راځي. دوی ترې دوایي راوالي
او دی د خپل ښځو بچو سره دغه مګو خوراک شي او مګ یې ده وخوري. دوی چې د کلي ته راوځي په دې کې یو جیپ یې ده په داسې طریقې سره د دې جیپ سره د کلي نه وتو کوشش کوي او دلته کې پسې دا مګې لګېدلي لکه د سیلاب دوی نه پرېږدي د هر طرفه پسې مګې را روانې ولې دا د مګو یو کلی دا یو داسې ګنده وایرس چې په دې مګو کې پیلاو شوی او دا مګې د انسانانو دشمنان جوړ شوي وي چې دا کس راوځي او دلته کې د مګو هر سره ډېر نقصان کړی دا جنیم جاړي چې زما پلار که څوک د مګو مړ کو او پلار یې بچي د ځان په څه طریقې سره د ټرین ته راورسوي او چې دا کم کرنل وي دی د دې کوشش کوي چې زه دنه دا دوایي د واخلم او چې د شاته وګوري دا تیاره شي او مګو یو سیلاب په ده پسې را روان وي دا کرنل د دنه دا دوایي واخلي چې دا دوایي به زه واخلم او دله دغه ټیپن را پرېږدي په دې کې چې د سره دا کم زخمی ګنجاوي دی په دې کرنل باندې حمله وکړي او دا ټیپن ته واخلي او دغه کس ته جنګ ته واپس ورغوزار کړي چې ته ځان وباسه او په دې کې د مګو دا سیلاب په ده پسې را روان وي دی ته اشاره کوي چې ته ما پرېږده ته ځان وباسه دی په څه طریقې سره دغه ټرین ته وروخیږي دا بل خو ګوډ وي دی منډې نشي والی خو دا مګې راشي او دا ګوډ ووایي په دې کې د ګنجا د جنۍ ته اواز وکړي چې ته زما ډېره خوښه خو اوس د دې څه اهمیت نشته ولې چې دغه ځای کې دا مګې دی مړ کړي او دا جنۍ چې واوري ډېره خفه شي دلته کې دا ټول زخمی راشي دي میډیسن ستنې چې ده راوړي دي هغه ټول زخمیانو ته دغه ووایي دا ټرین روان شي دلته مخې ته په دغه پاټلو کې یو بل ټرین الټاو شوی پروت دی دا ټول همت اراو که چې اوس خو به موږ ټول مرو دې ورته دا چنګ اواز کې چې راشي دا ډبه لرګو خو یو کس هم نه راځي د چنګ چې کومه لور وي هغه هم وایي چې زه خو هم ډېره سخته یریږم د مرګ نه خو څه وکړم مجبوري ده او که موږ چېرته دا ډبه لر نه کړه نو موږ به ټول مړه شو نو تاسو دلته کې مرګ خوښ دی او که نه محنت او کوشش وکړئ چېرته موږ د دې ځای نه ژوندي وځو به دې ټولو کې همت او غیرت راشي ده په دغه ډبه باندې د چنګ سره زور کوي چې دا ډبه موږ لر کړو خو دا ډېره وزني وي دا دومره په اسانۍ سره نه لر کېږي په دې کې د مګو دا سیلاب په ده پسې را رواني په دې کې یو کس چې هغه په ځان پسې باروت وتړي او دغه مګو ته ودرېږي چې زه څه طریقې سره دا مګې مړې کړمه او ده ته لږ ټیم میلاو شي چې دوی د دې ځای نه وځي دا مګې چې ده ته راورسي او د یو بلاسټ کې یو بم وډزېږي په دې کې ښه کافي مګې مړې شي او دلته کې هم د ډېر زور وکړي دا ټرین د څه طریقې سره دا ډبه لر کړي او دا ټریک ورته آزاد کړي دا ټول ورمنډه کې د ټرین ته ورخیږي او په دې کې اوس دې ته ټرین ته د لاره هم بدلولې چې دا ټرین صحیح پټلۍ ته واوړي او دې دپاره یو انډل چې دا انډل چوتولي دا انډل چې دی دا چینګ په زور کې دا انډل ورواړی خو دا پټلۍ وانه وړي ولې چې دا انډل خراب وي دا انډل به نیوه غواړي چینګ بیا راشي او دا انډل د دوباره نه ونسي د څه طریقې سره دا ټریک بدل شي او خیر دی چې ورمنډه کې دا ټرین ته تللی دا مګې په ده پسې شاته ورمنډې وایي دا لورې او دا خورې ورته ډېرې چغې وایي چې راشه ځان را ورسوه خو ده ته پته ولګي چې زه نشم وررسېدی ده ورته ډېرې زیاتې چغې ووایي خو دا یې پساو شي چې اوس که زه ډېرې منډې وهم خو زه نشم تلی اخر د دغې مګو خوراک شي ملګرو که دا ویډیو د باندې ښه لګېدلي تاسو نه ریکویسټ دی چې دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ او په دې ځای کې دا کهاني ختمه شي بیا یې نوره مخکې نه ده ښولې چې د دې به څه انجام وي د دې مګو او د ده به څنګه خاتمه کیږي